د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې شیطان د خپل ځان لپاره د خوراک جایز ګرځولو، یعنی چې هغه په خوراک کې شرکت وکړي او ځان ته پکې حصه پیدا کړي، امکان درته پیدا شي چې خوراک کې انسان سره شریک شي، نو هغه وخت کې چې کله څوک خوراک کوي او د الله نوم وانخلي. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه موږ دا خبره زده کړه چې غواړئ چې تاسو سره شیطان په خوراک کې شریک نشي، نو تاسو بسم الله وایئ، او که بسم الله ویلی نو دې حدیث نه دا خبره زده کړه چې شیطان ځان لپاره د دې خبرې جواز پیدا کوي چې تاسو سره په خوراک کې شریک شي او خوراک کې شرکت وي سره وکړي، نو تاسو چې بسم الله ونه وایئ شرکت د سره کوي، او که بسم الله ویلی شیطان تختی. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو چې غواړئ ستاسو په خوراک کې تاسو سره شیطان شریک نشي، نو دې وجه نه په خپل هم بسم الله وایئ او کور کې خپل اولاد ماشومان ته هم دا خبره تعلیم ورکوئ چې د سره خوراک کوي ماشومان ورته وایي بسم الله ووایه، بسم الله وعلى برکت الله، یا صرف داسې بسم الله په نوم د الله سره، نو بیا شیطان درتلی نشي. شیطان تا سره بیا په خوراک کې شرکت نشي کولی، بیا تختی. او که تا د خوراک په اول کې بسم الله ونه ویلې، نو بیا تا سره شیطان په خوراک کې شرکت کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.